3G 4G او 5G چې حتما تاسې له نومونو سره اشنا استئ د هر یو د بې سیمه انټرنیټ نسلونه دي. هر یو د دې نسلونو څخه د پرمختګ سبب ګرځېدلی، یعنی نشو ویلی چې 3G او 4G نسلونه د سره دومره لوی فرق ولري، بلکې ویلی شو چې 4G پیاوړی او پرمختللی نسل د موبایل په نړۍ کې دی. اولنی موبایل د نړۍ په دې شکل و 5G. د 5G موبایلونه ډیر غټ او درانده و، داسې نه و لکه په شان د اوسني موبایلونو. اما 1G لږ د وزن په پرتله کم او د لوی کیفیت درلودونکي موبایلونه و چې اختراع شو. 1G اولنی موبایل چې په دغه وخت کې عادي خلکو هم اخیستی شو. د وزن په حساب تقریبا 1 کیلو چې خلکو ته عجیبه ښکاره کېده. 1G موبایل په 1990 میلادي کال بازار ته وړاندې شو. دغه موبایلونه هغه وخت $3000 قیمت درلوده چې په اوس وخت کې معادل $6000 کیږي. پیسه‌داران د نړۍ په لویو ښارونو کې چې ژوند کوي یو دانه 1G موبایل حتما درلوده. اما د 1G موبایل سلطنت فقط 10 کاله و چې 2G موبایلونه په 1990 میلادي کال بازار ته وړاندې شول. 2G موبایل د 1G په پرتله 1500 ځلې چټک و، خو یو افتخار د 2G موبایل دا و چې یوه برخه یې د SMS لپاره درلوده. 2G هم یو څه وخت سلطنت درلوده، تقریبا 11 کاله. د همدې اختراعاتو په لړ کې بالاخره 2002 میلادي کال کې 3G نسل اختراع شو. د 3G سرعت په ډیره لوړه کچه و، یعنی د 2G په پرتله 50 برابره لوړ سرعت او چټکتیا یې درلوده. 3G اولنی موبایل و چې رسما د انټرنیټ کارولو لپاره یې لاره هواره کړه. د 3G کیفیت په نړۍ کې ډیر مؤثر تمام شو چې په همدې دلیل د آیفون شرکت په همدې نوم 3G په نوم باندې یو موبایل بازار ته وړاندې کړ. د دې موبایل په اختراع سره د ټکنالوژۍ نړۍ په پراخېدو وه، نو په همدې دلیل یې 18 کاله اجازه بل کوم ښه نسل ته ورنکړه چې اختراع شي. بالاخره 4G موبایل بازار ته وړاندې شو. دغه موبایل په 2012 میلادي کال کې اختراع شو چې یو بې حساسه بدلون سره د خلکو لاس ته ولوید. 4G موبایل تقریبا د 3G په پرتله 1500 برابر لوړ سرعت او چټکتیا درلوده. د ټکنالوژۍ د نړۍ پرمختګ تاسې ګورئ دا ځل 1500 برابر لوړ شو. 4G یو پیاوړی سیستم په نړۍ کې راښکاره شو چې اوس د نړۍ په سطحه زیاته برخه موبایل 4G دی. په 2020 میلادي کال کې 5G هم د اختراع په حال کې و چې د دې سره د موبایل ټکنالوژي په پراخېدو وه. 5G تازه شروع کړې وه چې تقریبا 10 برابره د 4G لوړ سرعت یې درلوده، یعنی کال په کال د لوړېدو په حال کې. اما د دغه 10 برابره سرعت سره بیا هم باور نه کېدونکی دی. 5G په همدې حال کې دی چې بل اخره 6G لپاره کارونه پر پراخېدو دي. راځئ وګورو 6G څه شی دی. د معمول سره سم د موبایلونو لوی شرکتونه لکه سامسنګ، اپل او HTC کله چې نوې ټکنالوژي بازار ته راځي شروع په څېړنو کوي وروسته د زاړه نسل نه، بلکې کله چې 5G تازه په کار پیل وکړ نو سامسنګ شرکت لخوا په 2013 میلادي کال کې څېړنې ترسره کولې چې بالاخره په 2020 میلادي کال کې 5G موبایل بازار ته وړاندې شو. د اټکل له مخې 6G ماډل یا سیستم
په 2023 میلادي کال کې به بازار ته وړاندې شي. د دې ماډل یو سیمپل یو ځل اختراع شوی او هم کار ترې اخیستل شوی. دغه سیمپل د 5G په پرتله 50 برابر لوړ سرعت لري، یعنی 100 ساعته با کیفیته فلم به په یوه ثانیه کې ډاونلوډ کوي. شاید ځینې ووایي چې 4G زموږ لپاره غوره ماډل دی ځکه ډیر ښه کار ترې موږ اخیستلی شو. خو موږ 2023 کالونه نه دي لیدلي چې دغه نسل به په ډیر ښه کیفیت سره په دغه وخت کې ښه کار کوي. که چیرې 3G او 4G په 2023 میلادي کال کې تولید شي نو هیڅ به په کار رانشي. د موبایل لوی کمپنۍ باید یو کار وکړي چې د 3G او 4G باندې زیات تمرکز ونه کړي. د اټکل له مخې 2023 میلادي کلونو کې به موبایلونه په ډیره لوړ کیفیت سره کار کوي. که چیرې موږ د دغه ماشینونو سره کار لرو نو 6G ماډل د ځان سره بلرو ځکه چې 5G قطع وصل کیږي، خو ولې 6G سیستم بیا دا مشکل نه لري. کله مو چې دغه ماشینونو سره کار وي نو که چیرې تاسې په یوه غرنۍ سیمه یا یوه حادثه وشي نو 5G قطع وصل کیږي، خو بیا 6G سیستم دغه مشکل نه لري. د 6G ماډل راتلو سره به د یو لوی بدلون شاهدان اوسو. مختلف فعالیتونه به د همدې پر مټ ترسره کوو، لکه د موټر چلول د ډریور پرته. حکومتونه به د 6G سیستم په مرسته کولی شي چې په اتومات ډول د موټر تنظیم وکړي، بلکې ترافیک به یوازې د حادثې په وخت شتون لري. 6G سیستم د سترو غلطیو پر وړاندې به یو لوی دیوال وي. خو که اوس موږ 4G موبایل کاروو نو لومړی مشکل د انتن دی، یعنی تلیفوني پایا شرط ده چې په 15 کیلومترۍ کې باید شتون ولري. تازه نوی ماډل 5G هم د 4G لوړ دی، اما 5G د 4G په پرتله ډیر غوره نه دی. یو ناڅاپي د انتن د کټ کېدلو امکان لري. د 6G امواج ډیر واړه دي نو په همدې اساس د قطع کېدو مشکل به د دې سره له منځه ولاړ شي. د دغه سیستم په لاسته راوړنه کې باید د ډیر دقت څخه کار واخیستل شي او بیا د بازار ته وړاندې شي. په آینده کې د مثال په توګه یو ملي بس د 6G په مرسته په سالم ډول خپل مسافر کانټینر لرونکي موټرې باید هم په همدې شکل وي. سامسنګ کمپنۍ یوه طرحه لري چې غواړي ټوله نړۍ کې د 6G په مرسته سره وصل شي او یو لوی قدرت په منځ کې وي. یعنی که چیرې کوم ځای کې د موبایل انتن یا دستګاه شتون ونه لري، موبایل پر موبایل باید انتن عملیه اجرا شي. اوس چې 5G نوی بازار ته راغلی، شاید د وخت سره نور هم دغه غوره نسلونه اختراع شي، خو ولې په دې اخره کې 5G په 6G اوړي نو فکرونه ورته ډیر لوړ دي. که فکر بیا ورته وکړو دا هر څه په دنیا کې دي چې د انټرنیټ پر مرسته به وصلیږي. ټولې لوی ایجادي کانټینري موټرې، اورګاډي او طیارې د دې ټولو سره د موبایل په مرسته به وصلیږو. دا هر څه یوازې د 6G په مرسته به وګورئ د موبایل نړۍ د 2000 میلادي کال راهیسې کال په کال د لوړېدو په لور حرکت کړی. تاسې څه فکر کوئ په دې اخره کې به دغه نسلونه تر کومه دوام وکړي؟ حتما راته په کمنټ کې ولیکئ.